سلامونه ونیکې له درنو قدرمنو هیوادوالو په دې هیله چې تیره ویډیو مو زده کړې وي او په درس باندې ښه پوه شوي یاستئ. په هغې کې مې ځینې جملې هم درته ویلې وې او د ضمیرونه مې درته تشریح کړي وو چې ضمیر څه ته وایي. ضمیر یعنې ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای باندې استعمالیږي. بیا فاعل مې هم درته تشریح کړی و. فاعل څه ته وایي؟ د یو عمل کوونکي ته فاعل وایي. اوس نو عمل ته څه وایي؟ عمل ته وایي verb. په انګلیسي کې ورته وایي verb. verb verb یا فعل یا عمل. عمل په انګلیسي کې داسې تشریح کوي وایي an action or activity done by a subject is called verb. an action یو عمل یا یو فعالیت چې د فاعل په واسطه باندې اجرا کیږي هغې ته وایي فعل. فعل چی را میگه دوستان عزیز؟ verb یعنی فعل. فعل چی هست؟ عملی هست که عمل یا یک کاری هست که به واسطه فاعل اجرا میشه، او را میگه فعل میگه. فعل عمل ته وایي مثلا منډې وهل، خوړل، درس ورکول، څښل، هر شی چې وي یو عمل چې موږ تاسو کوو که نه. لیدل، دا لیدل په خپله یو عمل ده. زده کول دا په خپله یو عمل ده. دې ته وایي فعل یا verb. په انګلیسي کې ورته verb وایي. اوس په جملو کې هم درته استعمالومه، هر یو جدا جدا یو څو جملې به درته هغه کومه verb به درته هغه کومه. verb په مختلفو زمانو کې مختلف حالتونه لري. مثلا په جاری زمانه کې چې ING ورسره اضافه کېږي، running یا walking یا eating یا drinking ورسره کې. خو اصلي verb به درته زه تشریح کوم. مثلا drink. drink څه ته وایي؟ څښل. څښل یا نوشیدن. نوشیدن. drink څښل. دا بیا زه درته هر یو وایم، بیا به انشاءالله پرې خبرې کوو. walk. قدم وهل. قدم وهل یا قدم زدن. قدم زدن. eat. eat خوړل یا خوردن. خوردن. write. لیکل یا نوشتن. نوشتن. read. لوستل یا خواندن. خواندن. دا هر یو فعل ده. داسې فعلونه ډېر زیات دي. موږ تاسو په پښتو کې هم لرو، په دري ژبه کې موږ لرو. هر یو عمل چې موږ تاسو کوو هغه خپله یو فعل ده یا verb ده. خو دغه څو کلمې دي چې دا مهمه دي. دا زه غواړم چې تاسو ما پسې تکرار کړئ. هر یوه چې زه وایم تاسو ما پسې وایه. drink. 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 څښل یا نوشیدن آب. آب باشه، شیر باشه، هرچی مشروبی که باشه که ما می نوشیم او را میگه drink. drink. څښل یا نوشیدن. walk. 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 قدم زدن. په دې walk کې د ال نه ویل کېږي. دا پکې خاموش ده، سایلنت ده، اواز نه لري پکې. WALK walk. walk قدم وهل. قدم وهلو ته څه وایي؟ walk یا قدم زدن. eat. 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 خوړل. خوړل ته څه وایي؟ ډوډۍ خورو، مثلا مڼه خورو، هر شی چې خورو هغې ته وایي eat یا خوړل یا خوردن. د دري میگیم خوردن. write. write په دې کلمه کې دا W سایلنت ده، نه ویل کېږي. write ویل کېږي. write. 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 لیکل. یو خط موږ تاسو لیکو، هر شی یو کلمه یو جمله درته وایم دا جمله ولیکئ. write it down. write this one. ولیکئ. دې ته وایي لیکل یا نوشتن. read. 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 read یعنی لوستل. د کتاب لوستل وي، د قصې لوستل وي، د یو چیز لوستلو ته څه وایي؟ read. لوستل یا خواندن.
یا مطالعه کردن reading مطالعه کردن رو میگن مطالعه کردن یا خواندن یا کتاب میخوانین یا قصه رو میخوانین هر اخبار میخوانین او را read میگن read بیا وزلی وایم drink walk eat write read دا بیا هر زمانه کې جدا خپل حالتونه لري لکه په پښتو کې موږ تاسو هم لرو چې مثلا وایي چې زه اوبه څښم ما اوبه څښلې وې زه به اوبه وڅښم مثلا په تیره زمانه کې یو رقم استعمالیږي په موجوده زمانه کې بل رقم استعمالیږي په راتلونکي زمانه کې بل رقم استعمالیږي حالتونه تغییر کوي زه اوبه څښم ما اوبه وڅښلې څښم کې څومره فرق ده نو همداسې په انګلیسي کې هم دا فرق کوي تغییر کې سپیلینګ کې فرق راځي حالت کې فرق راځي هغه به ان شاء الله چې زمانو ته ورسیږو بیا په هغه حالت کې زه تاسو ته دا تشریح کوم چې د فعل حالتونه څنګه تبدیلیږي همداسې واک قدم وهل مثلا په موجوده زمانه کې یو رقم دی په جاری زمانه کې بل رقم ده او په تیره زمانه کې بل رقم ده حالت تغییر کیږي خو تاسو د اصلي کلمې همدا دي چې همدا بیا تغییر کوي واک eat write read نو په دې هیله دوستانو چې په ورب باندې هم پوه شوي یاستئ چې فعل شي ته وایي هغه عمل یا هغه کار چې د فاعل په واسطه باندې اجرا کیږي هغه ته وایي فعل دوستان محترم امیدوار هستم که فعل فهمیده باشین که فعل چی را میگه فعل عملی هست یا کاری هست که به واسطه یک فاعل انجام میشه او را میگه فعل انشالله بعد از این باز در ویدیو آینده بخیر مفعول براتون تشریح میکنم که مفعول چی را میگه در انگلیسی برش object میگه با ضمایر مفعولی هست که اونا را هم انشالله در ویدیو آینده براتون تشریح میکنم دوستان په دې هیله چې په دې باندې ښه پوه شوي یاست د ویدیو شیر کول مو هیر نسی دوستانو سره شریک کړئ او دوستان مو را دعوت کړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي ترڅو هغوی هم له دغه نه ګټه واخلي او په انګلیسي ژبه باندې ښه پوه شي ډیره مننه تشکر از همتان